له جګړې او ناامنۍ سربیره لوږه د افغانانو لپاره بل ګواښ. کونډه یم په وزیر اکبر خان کې مې میړه شهید هغه بېلا شوي چې کراچۍ یې چلول ما ته خو بې نه پکه راوړله اوس یې ما ته څوک راوړي. شازیه اوس له خپلو 3 ماشومانو سره د نورو لاسته ناسته ده. خدای دې څوک بېوزله په دې دنیا نه پیدا کړي چې بېوزله پیدا سو نو ما به ولې خپل ځان به داسې دغو کې ورکولو خو مجبوره یم څوک نه لرم. شازیه له خپلو ماشومانو پرته د ګټې وټې بل څوک نه لري. چې په خدای باور وکړي نه دی چې دغه ماښام د موږ ته میلاو سي دغه الله خو مې ویني چې دا ګرده ورځ موږ وږي تږي ګرځو. سړی نه لرم کونډه یم په وزیر اکبر خان کې مې میړه شهید هغه بېلا شوي چې کراچۍ یې چلول ما ته خو بې نه پکه راوړله اوس یې ما ته څوک راوړي. دا د کابل د بګرامیو د نساجي کمپ دی چیرته چې په سلګونو کورنۍ پکې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. غږ یې قوت لري خو د دوی پروتین او ویټامین ظاهراً د وچې ډوډۍ او د څښاک د ناولو اوبو څخه دی. د دې ماشومانو له ډلې سحر هغه څوک ده چې په آشیانه مؤسسه کې یې د پوهنې اساسات زده کړي دي. په کوچنیوالي کې له خپلې کورنۍ بې برخې شوی او اوس ځان د کاکا د اوږو بار ګڼي. کاکای بچه کلان نداره چیز بچهش کلانش هست چشمش نمیبینه باز زیاد تو مشتک داره باز به من نمیرسه. خود چقدر روز خودت گشنه خو شدی؟ معلوم نیست. د هغو 14.5 میلیونو ماشومانو بیلګه چې د ملګرو ملتونو سازمان د وینا پر بنسټ په یوه شپه ورځ کې یو وخت ډوډۍ خوري. تفاوت داره که فقر پولی و فقر چندگونی داره. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو د ادارې له تازه راپور له مخې 3 کاله مخکې 54.5% خلک د پیسو او 51.7% کسان له څو اړخونو له بېوزلۍ سره مخ وو. تعلیم، روغتیا، د ژوند څرنګوالی، کار او امنیتي خوندیتوب د دغه سروې برخې جوړوي. 33% مردم فقیر گفتن در فامیل‌هایی است که 4 طفل دارند یا کمتر از 4 طفل. در حالی که 61% مردم فقیر در فامیل‌هایی هستند که بالاتر از 10 عضو دارند. بسیار واضح نشان میده ارتباط فامیل با سطح رفاه فامیل. خان دغه مثالونو یو بیلګه ده. دی وایي پلار یې د خپلې میرمنې د وژنې په جرم بندي شوی او اوس د خپلې 15 کسیزې کورنۍ مسؤلیت ورتر غاړې دی. زما د وسې خو نه کېږي زه چې کله یو کار وکړم یا 200 وګټم یا 100 وګټم پوه شوې خو هغه باندې ماشومان باندې مصرف کوم هغه کله وږي ویده شي کله یې مړه کله د شپه راسي نه ویده شي پیدا نه شي ډوډۍ. دا یو ورور مو دی هغه مې زرانه وکړي راته موږ یا وخورو یا ونه خورو 200 روپۍ راوړي یا 100 راوړي 200 راوړي هغه موږ 15 نفره یا باسي که یا نه کوو. دا د هغه هیواد وضعیت دی چې د نړیوالې ټولنې پرته د سیګار د راپورونو پر بنسټ یوازې امریکا 132 میلیارډ ډالر پکې لګولي دي. سحر خپلې راتلونکې ته هیله ده خو په زړه کې به یې دا هم تیریږي چې ښایي بېوزلي او بیکاري یې خپلو هیلو ته د رسېدو مخه ونیسي.